دهر مبارکه سوره چې د قران عظیم شان شپږاویمه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده. یو دیش مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اوري. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. آیا پر انسان باندې د بے پای زمانه یو وخت داسې هم تیر شوی دی چې هغه کوم د یادونې وړ شي نو؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. مونږ انسان له ویګړې شوی نطفه څخه پیدا کړ څو چې هغه وازمایو او د دې غرض لپاره مونږ هغه اوریدونکو او لیدونکو وګرځاو. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. مونږ هغه ته لار وښودله. اوس په خپل د دې په ارادي پورې اړه لري چې شکر کوونکی کیږي او کفر کوونکی. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. د کافرانو لپاره موږ زنجیرونه توقونه او لمبه وهونکي اور تیار کړی دی. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. د دې پر خلاف خلک به په جنت کې د شراب داسې جامونه څکي چې په هغو کې به د کافور او بغړي شوی وي. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. دا به یو بهیدون کې چې نوې چې د هغې له اوبو څخه به د الله بندگان څکي او کوم لوري ته چې زړه وي په اسانۍ سره به هغې خواته بهوي. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. دا به هغه کسان وي چې په دې دنیا کې خپل نظرونه تر سره کوي او له هغه ورځې نه ویریږي چې د هغه آفت به په هر لوري خور شوی وي. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. او د الله په مینه کې مسکین او یتیم او بندي ته خواړه ورکوي او هغه ته وایي چې مونږ تاسو ته یوازې د الله په خاطر خواړه درکو. مونږ له تاسو څخه نه څه بدله غواړو نه مننه. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. لمونږ سره خو خپل پروردگار څخه د هغه ورځې د عذاب ویره ده چې د سخت کړهو ډیره وګړه ورځ بوي. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. نو الله تعالی به دوی د هغه ورځې له شر څخه وژغوري او دوی ته به تر تازگی او خوشحالي ورکړي. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. او د هغو د صبر په بدل کې به هغو ته جنت او ریښمین کالی ورکړي. هلته به هغوی پر لوړو مسندونو باندې تکیه وهلي ناست وي. نه به د لمر ګرمي په تکلیف کړي او نه سخت ساړه. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. د جنت څنګه به پر راټیټي شوی سیوري کوونکی وي او د هغه میوه به هر وخت د هغوی په اختیار کې وي چې څنګه غواړي ویش کوي. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا. د هغو مخې ته به د سپینو زرو لوښي او د ښیښو ګیلاسونه ګرځول کیږي
خیخه هم هغه چې د سپینو زرو په ډول بوي او هغه به د جنت منتظمینو په سم اندازه برابر ډکړي وي. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. په هغه به هلته د شرابو داسې جامونه وڅکل شي چې د هغه مزاج یعنی خوند او کیف زنجبیل به پکې ګډ شوی وي. دا به د جنت یو چینوي چې سلسبیل ورته ویل کیږي. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. او د هغو د خدمت لپاره به داسې هلکان ګرځي راګرځي چې تل به په یو حالت کې وي. که ته هغوی ووینې نو ګمان به وکړي چې ملغلري دي چې خورې کړای شوي دي. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. هلته چې هر خواته نظر واچوي سراسر نعمتونه او د یو لوی سلطنت رنگ رونق به تر سترګو شي. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. پر هغه باندې به د نری ورېخمو شنه جامه پرتا او د اطلس او د پرلو ورېخمو جامې وي. هغه ته به د سپینو زرو بنگړي واچول شي او د هغه پروردگار به په هغه باندې ډیر زیات پاک شراب وڅښي. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. دا دې ستاسو مکافات او ستاسو هاند هڅه زمونږ د قدر وړ ده. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. ای پیغمبره همدا مونږ پر تا دغه قرآن لګ په تدریج سره نازل کړی دی. نو ته د خپل پروردگار په حکم سره صبر وکړه او لدوینه د هیڅ یو بد عمل یا حق نه منونکي خبره ممنه. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. د خپل پروردگار نوم سحر او ماښام یادوه. د شپې هم د هغه حضور ته سجده کوونکی اوسه او د شپې په اوږدو وختونو کې د هغه تسبیح کوه. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. دغه کافران خو له ژر لاستراتون کې شي یعنی دنیا سره مینه لري او وړاندې چې کومه درنه ورځ راتون کې د هغه نظر غورځوي. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. همدا مونږ دوی پیدا کړی دي او د دوی اندامونه بندونه مکړه کړی دي او مونږ چې کله وغواړو د دوی شکلونه به بدل کړو. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. دا یو نصیحت ده اوس نه چې د چا خوخه وي د خپل پروردگار لوري ته د تلو لار دی غوړه کړی. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. او ستاسو په خوخه سره څه نکي تر څو پورې چې د الله خوخه نه وي. په باوري توګه الله د علم او حکمت خاوند دی. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. چاته چې خوخه شي په خپل رحمت کې داخلوي او د ظالمانو لپاره دردناک عذاب تیار کړی دی.